په دا محل د جلسې چې دی پوه شو بندوبست شروع دی. دا کرسیان یې راوړي، دا سټینګ شروع شوی دی، ملګري لګیا دي. السلام علیکم. بخیر، څنګه ټولونکي بخیر، برابر څوکې ژوند بخیر، تاسو ښه بخیر. السلام علیکم. دلته کې به سټیج جوړېږي. دا سټیج دپاره چې دی سامان روان دی راوړو. نقیب صاحب د خلکو ته به څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. لکه څنګه چې راپاته راو چې د مفتي محمد شاکر شهید رحمت الله علیه نن دلته جلسه و په غنران کې. څرنګه چې پښتانه ځوانان د مختلف مکتبه فکر سره تعلق لري، ټولو پښتانه ځوانانو له خواست کوو چې د قوم د وطن د علاقې خبره ده، د ناموس خبره ده، د عزت خبره ده. ټول ځوانان په ګډ سره تر اوسه انشاءالله اقدامات روان دي. یوې بجې نه پس انشاءالله جلسه شروع کیږي. په ټول پښتون ملت باندې غږ کوو چې ټول ځوانان په انشاءالله شرکت وکړي. انتظامات انشاءالله ښه په تیزۍ سره روان دي.
نه خو کول نه غواړي بلال څه خو ویل نه غواړي دا پېښور سلامونه نیکې هیلې احترامات ټولو لیدونکو کتونکو ته په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ وي ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د شهید مفتي منیر شاکر رحمت الله علیه دپاره دلته یو جلسه رابلل شوې ده نو انشاءالله چې تیاریانې مکمل دي ملګري لګیا دي دا د پنډال تیاریږي نو ټولو ملګرو نه خواست کوم ټولو لیدونکو کتونکو نه خواست کوم چې څومره هم خلک دي نن هم په پېښور کې هړتال دی کار د چوټي هم ده چې څومره خلک دي عام ولس دي یا سیاسي خلک دي سماجي خلک دي ټول نه خواست کوو چې دې جلسې ته راشي او دا جلسه کامیاب کړي مننه اوس که وخت دی خیر دی خیر انشاءالله د لږ ساعت بس به بیا چې دی مونږ لایف شروع کوو